ښځې په کومو کارونو ډېرې خوشحالېږي او ستاسو په قابو کې راتلی شي. هغه څو کارونه چې په نننۍ ویډیو کې به درسره زه وایم او دغه کارونه چې ښځې سره وکړی شي نو ښځه ډېره زیاته خوشحالېږي او د خپل خاوند نه ځارېږي، قربانېږي او د خاوند په قابو کې راځي. ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. په دې ویډیو کې درسره ټول معلومات شریکوم، تر اخره راسره پاتې شئ او د دې ویډیو نه فایده واخلئ. اولنې د ښځې د خوشحالولو لپاره پیسې ضروري نه دي. د هرې ښځې جذبات او سوچ مختلف وي. خو یو څو څیزونه داسې دي چې د هرې ښځې زړه ورسره خوشحالېږي. ښځې له چې کله وخت ورکړئ او ورسره کښېنئ، خبرې ورسره وکړئ او ټیم ورکړئ نو دې سره ښځه ډېره زیاته خوشحالېږي. که هغه تاسو ته څه خبرې کوي نو تاسو خپل ټول سوچ د ښځې ته یوسئ او د هغې خبرې په غور سره واورئ. دویم، هره ښځه غواړي چې زما د ښایست، زما د قربانیانو او زما د کار تعریف وشي. دریم، په دې خپل مصروفیاتو کې لږ شانتې ټیم وباسئ. خپله ښځه ځان سره چکر له بوځئ او ځان ته یې ښایسته ځایونو ته بوځئ چې هغې هم سوچ بدل شي او هغوی ته سره مینه سیوا شي. بغیر د څه خاص موقع نه هغې له یو ګل راوړئ، هغې له یو تحفه راوړئ. که هغه ګرانه نه وي، وړه غوندې تحفه ولې نه وي، هغې سره ښځه ډېره زیاته خوشحالېږي. ښځې له توجه ورکول، د هغې تعریف کول، هغې له وخت ورکول، واړه واړه سرپرایز ورکول او د هغې احساسات تحفظ کول. دغه واړه واړه څیزونه په زندګۍ کې ډېرې غټې خوشحالۍ راولي. دا هغه کارونه دي چې ښځه د نظارېږي، قربانېږي او ستاسو په قابو کې راتلی شي که دغه څو کارونه تاسو وکړئ. ښځې له توجه ورکول، د هغې تعریف کول، هغې له وخت ورکول، واړه واړه سرپرایز ورکول او د هغې احساسات تحفظ کول. دغه واړه واړه څیزونه په زندګۍ کې ډېرې غټې خوشحالۍ راولي. د ویډیو کتلو مو ډېره مننه. دغه معلوماتي ویډیو وه چې دغه معلوماتي ویډیو وه. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي چینل سبسکرایب کړئ.